د لغمان والي وایي په پام کې لري چې په دې ولایت کې د خصوصي مشارکت پر اساس د کرنې او مالدارۍ سکتور لا پرمختللی او تقویه کړي. دغه څرګندونې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په دې ولایت کې د بزګر د دودیزې ورځې او جشن په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خطاب کې وکړې. په یاده غونډه کې چې نن دوشنبه د وري پر 15 نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پکې د لغمان والي سربیر امنیه قمندان پاسوال نبي جان ملاخیل د یو شمېر ادارو مسؤلینو د مدني ټولنو استازو، ژورنالستانو او بزګرانو ګډون کړی و. لومړی د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د لغمان والي څخه مننه وکړه چې د بزګر د ورځې د لمانځنې په مراسمو کې له موږ سره ګډون وکړ. هغه ویل تېر 1490 لمریز کال کې په دې ولایت کې 108 مټریک ټنه د غنمو د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ 10 بابا کانالونه په بېلابېلو ولسوالیو کې جوړ کړي او تر 1093 ټنه خوراکي غنمې په بېلابېلو کورنیو ویشلي او د 90 میلیون افغانیو په ارزښت 18 بېلابېلې پروژې په تېر کال کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. په 1990 کال کې د لغمان ولایت کې په ټولو ولسوالیو په سطحه باندې 108 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم او 380 میټریک ټنه کیمیاوي سره سپینه سره د کانان ته په واک کې ورکړل شوي تر څو د حاصلاتو فیصدي چې موږ د اوسني مشکل سره لرو دغه اصلاح شي او موږ حاصلات کې لوړوالی راشي. دویمه برنامه کې چې موږ د کابل او جلبال په سړک باندې لرو هغه د بیرې د ځنګل احداث چې د هغې جملې نه 50 جریبه باغداري د بیرې ځنګل موږ کینولی دی او تر اوسه پورې چې موږ په 1998 کال په خاطر باندې چې موږ دغه پروسه مخکې ویسو نو موږ د دبلیو پي ته یو پروپوزل وړاندې کړی چې په هغې کې به 1.5 فوټو تولید وي که ممکن د تاییدي د مرکز نه راغله انشاءالله دغه پروګرام مخکې وړل کېږي. د حاصلاتو او یا دغه د اوبو د کمبود په خاطر باندې د حاصلاتو د لوړوالي په خاطر باندې مونږ د کرنې وزارت په پلان کې لري چې د لیزر لیول په نوم باندې ماشینونه د کانان ته په واک کې ورکړي چې هغې د جملې نه د لغمان ولایت په سطحه باندې مونږ 3 د کانان ته د لیزر لیول ماشینونه په واک کې ورکړل چې په راتلونکي کې دغه مشکلات دغه د آبیارۍ په برخه کې او یا د حاصلاتو لوړوالي برخه کې چې البته مونږ د محاسبې په اساس باندې چې کومه محاسبه کړې ده تقریبا د 3 نه تر 4% پورې دغه ساحه هغه کېږي په موږ حاصلاتو کې بل لوړوالی راځي. همچنان د 1990 کال کې موږ 10 بابا کانالونه رغولي دي چې د کرغۍ ولسوالۍ اړوند مهترلام او په دولت شاه ولسوالۍ کې موقعیت لري. هم د اندې په څنګ کې چې چون موږ دغه کانالونه سروي او ډیزاین ته اړه لري نو موږ تر اوسه پورې په 1990 کال کې 10 بابا حوضونه 10 استنادي دیوالونه او 11 کانالونه ډیزاین کړي دي او مرکز هم د منظوري په خاطر باندې لګلي دي. په 1990 کال کې 1.3 ټنه خوراکي مواد چې د ولسوالۍ په سطحه باندې یا د مرکز په سطحه باندې د وچکالي ځپلو منطقو په خاطر باندې د کانان ته په واک کې ورکړل شوي. دغه مالدارۍ د ودې په رابطه باندې موږ چون د لغمان ولایت په سطحه باندې چې 3 لکونه زیات واړه مالداري لرو هغې ته د طاعون ضد یا پي پي آر واکسین چې هغه 2 لکه او 15,000 دوزه د لغمان ولایت په سطحه باندې تطبیق شوي دي چې په دې برخه کې موږ د نورستان ولایت بعضې ولسوالۍ چې موږ سره اړوند دي هغو ته هم په دې برخه کې موږ برخه ورکړې. خوشحال وایي 800 میرمنو ته د سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه ویشلي او تر دا مهاله د غذایي توکو د 2 کارخانو په واسطه 350,000 کیلوګرام وریجې پروسس کړي. د مالدارۍ په برخه کې چې موږ د کرنې وزارت یو د مهمو برنامو ده موږ د لغمان ولایت په سطحه باندې 15,000 اصلاح نسل د غواګانو کړی دی چې په هغې کې مختلفې ورایټیګانې دي او په دې رقم کې موږ په مشرقي ولایتونو کې لغمان ولایت په خپله برخه کې ډېر کامیاب دی. تقریبا د وزارت په سطحه باندې په دې برخه کې کامیاب دی چې د اصلاح نسل تقریبا موږ په 15 ولسوالیو مرکز کې 15,000 اصلاح نسل شوی دی. نو امید شته دی چې موږ دغه د مالدارۍ وده چې موږ همدا اوس 2 د شیدو د راټولولو مرکزونه او د پروسس مرکز
پروسس مرکز تقریبا چې په دې نږدې راتلونکي کې دا زیری به لغمان خلکو ته ورکړو چې په قرارداد باندې ورکول شوی دی، قراردادي معلوم شوی دی، هغه به خپل پروګرامونه په دې 1898 کال کې عملاً د شودو د پروسس په برخه کې پیل کړي چې ښاروالي د خوا نه ورسره د شپږو غرفو په رابطه باندې قرارداد لاسلیک شوی دی چې د سلطان غازي بابا او د مهترلام خور ښاروند په شپږ غرفې د قراردادي ته په واک کې ورکول کېږي. 200 خویندو ته د پروسس مرکزونه په واک کې ورکول شوي دي چې همدغه اوس عملاً د هغې خویندو ته ټریننګونه په نظر کې نیول شوي ټریننګونه روان دي او په راتلونکي کې به دا خویندې مونږ د جلبات کې کومې غټې کمپنۍ دي او کابل کې کمپنۍ دي د هغو سره په لینکیج باندې خبره روانه شوې ده چې په 1898 کال کې به د دغې اتحادیه چې مونږ اتحادیه ته نه جوړه کړې ده د دې تولیدات به په مهترلام او ګاونډي ولایتونو ته صادرېږي. د ښځو د ودې په برخه کې موږ 800 خویندو ته د کورنۍ باغچې چې البته د الیشنګ ولسوالۍ مرکز او قرغۍ ولسوالۍ دي د کورنۍ باغچې موږ ورته په واک کې ورکړي چې په هغې کې تخمونه او زراعتي وسایل شامل دي چې تر څو وکولی شي د کور دننه باندې ځان ته پاک او صحتمنده ترکاري تولید کړي. یو بل د خواخۍ زیری به البته دا ووایم چې موږ لغمان ولایت په سطح باندې 2 کارخانو په فعالیت باندې کار پیل شروع کړي چې یو د وریجو د پروسس میل دی چې قرغۍ ولسوالۍ کې موقعیت لري. همدغه اوس هم موږ چې دغه تېر هفته کې د دونه کم اخیستي وو تر اوسه پورې 3,50,000 کیلوګرامه وریجې پروسس کړي دي او پروسس روان دی چې دغه راتلونکي هفته کې به عملي چارې هم د والي صاحب په لاس باندې افتتاح شي. یو دا دی او بل مونږ د مالدارۍ د ودې په برخه کې په بابا صاحب دشته کې یو مونږ د غذایي موادو یو کارخانه جوړه شوې ده چې البته غذایي پوډر ترتیبوي چې هغه عملاً پرون افتتاح وشوله او په فعالیت باندې کار شروع کړی. هغه زیاته کړه د 1998 لمریز کال لپاره پلان جوړ کړي چې شاوخوا په 440 جریبه ځمکه کې به بزګرانو ته باغونه جوړ کړي او تر 100,000 مثمر او غیر مثمر زینتي بوټي بېلابېلو دولتي ادارو ته د نهال په موخه ورکړل شوي دي. ورپسې د بزګرانو په استازولۍ ملاجان سعیدي او یو شمېر بزګرانو وویل د کرنې او مالدارۍ سکتور کړنې ورته د منلو وړ دي او یاد سکتور دی په دې ولایت کې بزګرانو ته لاخ خدمات وړاندې کړي. با جواب سوالتان اگر بگم این جشن پر افتخار ماست، یکی از دودیز و عنعنات تاریخچه که قدامت داشت. ما میخواهیم بعد از 30 سال انقلاب گذشته که را باز با یک نقش ارزنده و زنده بداریم و در اینجا در حضور داشت والی صاحب محترم ولایت لغمان و علما و روحانیون و تمام از دور نزدیک اشتراک کردن، دهقانا اینجا جمع آوری کردن به خاطر که یک با بقای آیندهشان و پر افتخار و با عنعنات ملی افغانستان تمامیده می شود. با این یک روز افتخار است بر ما و به خاطر که هر نوع هماهنگی ها صورت بگیرد و در بخش انواع کشت زراعتی و غلجات و سبزیجات البته یک با دیگر نظرهای خود را مشترک میکنیم که تا ما بتوانیم با پای خود و با اقتصاد استوار شویم. تقاضاهای ما زیاد است اما با طور مشخص همان تقاضا را ما از دولت خود تقاضا و امیدواریم که امکانات موجوده که به دست داشته باشند باید اونها از دهقانان ما دریغ نکنند که عبارت است آن امکاناتی است که تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیاوی و اودیهای به مقابل امراض حشرات و فصلهای ما که در آن زمان صورت میگیرد. ما از دولت خود اینمی خواستار هستیم که بر ما به طور بلا عوض از دولت خود تقاضا میکنیم که این اودیها و تخمهای اصلاح شده را با ما عطا فرماید که تا ما به بهبود خود و با آینده ما و با اقتصاد ما مفیدتر تمام شود. زه نن ډېر خوشحاله یم چې په لغمان کې ریاست وزارت کې دغه غونډه نن نیول شوې ده. والي صاحب هم ډېر مننه او رئیس زراعت هم ډېر مننه چې دغه د دهقانانو او د خلکو د تشویق دپاره او دغه اوس تاسې خپل په سترګو به دا ووینئ چې د ده دا مثال دی او نمونې تاسې په هغه کې ایښي دي
دا د دهقانانو دغه د لاسته راوړلو کار دی. پخوا هم تاسې لیدلی چې غویو غوا به هغه غویو باندې به مقلبه کوو، اوس نن په ټکټر شو. همدغه د زراعت مامورینو برکت دی چې زموږ سطحه ډېر اوس پورته تللی، او څه چې په دا زراعت کې زموږ نه درېغۍ یم نه کور یې آباد. او د نه بیا خصوصا والي صاحب نه هم ډېر مننه چې دغه هغه ته جشنو ته او ګډون کوي او راځي موږ ته دا وخت مساعدوي یا موږ دعوتوي. دا موږ ته ډېر افتخار ځای دی او موږ غواړو چې په آینده کې باید همدغسې جشنونه وي او خلک یو د بل سره تشویق شي او دا هغه پوهولو سطحه یې پورته لاړ شي. هغوی وویل د شولو د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ د زعفران هم بزګرانو ته ورکړل شي ترڅو د لغمان ولایت د بزګرانو عواید ډیر شي. نوموړو زیاته کړه د ماهیانو پروژو ترڅنګ د دې ولایت د اوبو مهارولو ته ځانګړې پاملرنه وشي. نو دغه د شولو نمایشي قطعې دوی لري په لغمان کې، البته په ولسوالیو په مرکز کې چې دغه تېر میاشت کې د شولو وخت کې موږ لاړو د نږدې نه هم دا شولې وکتلې چې د زراعت ریاست لخوا نه ورکول شوې وې. واقعتاً کیفیت دا و چې دا د موږ د وطن شولې چې وې او دا د زراعت لخوا نه چې ورکول شوې وې، دا موږ مقایسه کړلې، دا وګو کې ډېر فرق ودسې. تقریبا موږ چې دا خپل شولې لیش کړل یو لیش راتللې د هغوی یو نیم لیش فرق یې کوو. طبعا د په حاصلاتو کې فرق راځي او هغه بوټي د مځکې نه هم داسې اوچتې وې جګې وې، نو د واښو نه لاسته راوړنه موږ دهقانان پکې ډېر لرو. غواړو چې دغه لا زیاتوالی پکې پیدا کړي. او یو شی چې د رئیس صاحب نه پاتې شو د زعفرانو پروګرام 20 قطعې په لغمان کې جوړ شوي دي او غواړو چې دا یو قیمتي شی ده چې د لغمانیو دپاره لا ډېر شي، دا به ډېره ښه وي. دغه د موهې پروژې چې وویلې که دغه کې لږ زرګۍ خواري ډېره وشي او اختیار چې د موږ ډېره مځکې چې دي ډېرو پروژو نه بې برخې کېږي و دا نمجنې دي، نو د موهیو دپاره ډېر ښه کامیاب او د لغمان دغه راځي ورته جوړه ده په دې چې اوبه ډېره لري، نو هغې دپاره تکلیف لږ ده عواید ډېر ده. نن سبا په دې بازار کې چې ګورو د کبانو غوښه د ټولو نه قیمت ګزاري ښه ده، قیمت یې ښه ده، یو دهقان پرمختګ پې باندې ډېر ښه کېږي. او بل دغه د اوبو د مهرولو که دا ملک د موږ د مځکې د موږ ښې مځکې اوسېږي خو چې د اوبو دپاره زمینه د موږ نه اوسېږي، دې په خاطر چې لغمان ډېرې اوبه لري. اوس فرض مثال یو مثال په توګه وایم د الیشنګ سیند د موږ یو موسمي اوبه لري. دا موسمي اوبه داسې وي چې یو وخت کې چې دا اوبه راځي دا کورونه وړي، خو داسې وخت راځي چې د اوبو په سر خلک جنګونه کوي. که دغلته بندونه ورته جوړ شي، دغه اوبه مهار شي، ډنډ شي، هم به د برق نه استفاده ترې نه وکړو، هم به د بزګرانو د باغدارۍ دپاره به دې ته پکې وده ورکړي. نو د پروژو دپاره ډېره توجه وکوئ. د الینګار سیند چې دغه کوم پروګرام د نارشهیب کانال په نامه باندې شروع شوی، والي صاحب دغه کې هم لا ډېره خواري وکوه. ان د بابا صاحب دښته مو سره خړوبه کېږي، نو دا به د دهقانانو دپاره د موږ د لغمان دپاره به یو پایداره پروژې اوسېږي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ زیاته کړه د بزګر د ورځې لمانځل په حقیقت کې د نظرونو شریکول دي چې څنګه کېدلی شي د کرنې او مالدارۍ سکتور تقویه شي. هغه د کلو د بیارغونې او پراختیا، چاپېریال ساتنې او سیندیزه حوزه د کرنې او مالدارۍ سکتور شریکان یاد کړل. نوموړي وویل د کرنې او مالدارۍ سکتور څخه هدف د غذایي مسؤلیت د ځمکو خړوبول او د حاصلاتو زیاتوالی دی. د بزګر دغه جشن یو بهانه ده. په حقیقت کې موږ هغه خبرې چې یو له بل سره باید تبادله کړو، هغه افکار، هغه نظریات د دې لپاره یو بهانه ده. نو زه مننه کوم دغه پروګرام له جوړونکو څخه او چا چې پکې ګډون کړی ده. د ګډون کچه کېدای سي کال په کال بهتره سي. دغه پروګرام د دهقان پروګرام ده چې خصوصي سکتور باید ډېر پکې قوي ونډه او مشارکت کړی وای. دلته موږ د فعالیت د زراعت په ساحې کې چې لرو دا 4-5 شریکان لري کاري په دولتي کچه، مثلا د اوبو رسولو یا د آبیارۍ ریاست چې ده، انکشاف دیات ریاست ده، ورسره مثلا محیط زیست ده، په خپله زراعت ده، څه داسې کاري شریکان لري. دغه کار د دې ساحې چې ده دی کې 4-5 قسمه کار ده چې موږ یې کوو. همه هدف څه شی ده چې موږ دا کار کوو؟ د زراعت د څانګې کار چې ده 3-4 عمده مقاصد لري. اما اساسي پکې غذایي مسؤلیت ده.
چې موږ د وګړو او د حیات وحش په شمول د هغوی مسؤلیت غذایی تامین حیات تامین کو د انسان او د حیوان. ښاغلي ننګ مستقیم فعالیتونه بزګرانو ته د کار زمینه برابرول، خصوصي سکتور ته ونډه او مشارکت د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې 4 فعالیتونه یاد کړل. والي ننګ وویل دې ولایت ته په راتګ سره د ولسونو سره د 12 لویو فعالیتونو د ترسره کېدو وعده کړې وه چې خوشبختانه ټولې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ولایت کې د ځمکې ویش محدود کړی او هڅه کوي چې خصوصي مشارکت ته ونډه ورکړي ترڅو په دې ولایت کې خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې کار وکړي. یو عمده هدف هم لوی هغه ځمکې خړوبول دي چې تر اوسه زراعت نه ده ورسېدلی. نو دغه لپاره بندونه پکار دي، نهرونه پکار دي، زراعت پکار ده. په زراعت کې بیا ځینې کاري مقاصد لرو، لکه مثلا تاسو ته د اصلاح شوی تخم چې موږ توزیع کوو غواړو حاصل دې 3 چنده سي. مثلا کار کوو غواړو چې ماشینري ترویج کو، چا د بیل کار او د کلنګ کار دا ماشین ونیسي او تیز سي، سرعت دی کار تیز سي او تولید زیات سي. دا ټول هغه عمده مقاصد دي چې د زراعت دغه پروګرام چې مونږ یې لرو، یا وزارت چې لرو، یا ریاست چې لرو، یا شریکان چې لرو، دوی دغه کار کوي. دا یو لنډه مقدمه وه چې ما تاسو ته عرض کوله. فعالیتونه د موږ مستقیم فعالیتونه هم لرو چې تنه موږ یې کوو د زراعت یا د دولت سکتور لخوا. ځینې فعالیت داسې نه وي چې ټول لکه دا دیوال چې جوړ کړو، ځینې زمینه سازي وي، یعنی موږ زمینې سهولتونه او فرصتونه مهیا کوو، پالیسیانې جوړوو. دا بیا دهقان ته او مستفیدینو ته زمینه مساعده کېږي چې دی په دې کې وده وکړي. مثلا موږ مارکیټ غواړو جوړ کړو ډېر لوی، مثلا چې بندونه جوړو، دا یو تسهیلات دي چې سکتور یې نشي کړلی. نو د دریم نوع فعالیت د خصوصي سکتور د پلغمان کې دا 90% 95% ساحه خصوصي سکتور نیولې، یعنی د ولس مټو د دهقان مټو، او موږ پکې 15% یو، یعنی موږ ډېر کم یو. موږ 112 میلیون افغانۍ تیر کال دغه کال چې تیر سو مصرف کړي دي په 13 پروژو کې. رئیس صاحب ورته اشاره وکړه دې کې هغه د چې یاد کړه چې 22 میلیونه څه د پاسه زمونږ د انکشافي بودیجه وه او 90 میلیونه څه د پاسه زمونږ عادي بودیجه وه. د دې بودیجې سهم په سکتور د زراعت د لغمان کې تر 15% هم ټیټ ده، یعنی ډېر کم ده. معنی دا ده چې دلته د میلیاردونو خبره ده، اما سکتور یې په خپله کوي. څلورم نوع فعالیت چې ده هغه موږ غواړو وسیع کړو او د دې نوبت را رسېدلی عزیزانو چې هغه مشارکتي فعالیتونه دي. موږ به یو، تاسې به یو، ښاروالي به یي، زراعت به یي، انکشافیات به یي، ګډ کار به کوو سره. زه به ځمکه درکوم د باغ لپاره، د مالدارۍ لپاره، ته به استفاده ترې کوې، سرمایه گذاري به کوې. عزیزانو دا یو برخه د خبرو و د مقدمې نه بعد زما ښاغلي ننګ وویل 9 میلیونه ډالره کاروبار د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې روان دی او بزګران دې د یاد سکتور د پرمختګ لپاره په ځان بسیا طرحې جوړې کړي. د غونډې په پای کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو د یو شمېر ادارو مسؤلینو ته د هغو د غوره کړنو له امله ستاینلیکونه هم ورکړل شول.